ما ته یو ښځې ټېلیفون کړی کال دوه مخکې په ټېلیفون ما ته څه وایي زه تعالی که یو څو جلکۍ ویم ښه بیانونه به نور علما درته وایي ما ته وایي چې یو تپوس ته نه کوم چې د یو سړي له څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې منه دي مې شل خو که منه دي شل خو که 50 خو که شوق دی نو پوره کول موږ درته څه وایو خاوند ورته وایه او زوج ورته مه وایه میړه چې څه ته وایي په پښتو کې میړه ورته مه وایه او چې څومره کې تکړه شه نه وایي تا له غصه درله مې تا نه دا تپوس کوم چې ته مسلمان یې که غیر مسلمه نه وایي الحمدلله مو الحمدلله زه مسلمان یم نه چې ته مسلمان یې نو قرآن او سنت یو څو دلیل معتایتونه او یو څو حدیث مې ورته وایي نه وایي خلک دا تپوسونه کوي ما وایي وایرس تا کې پراته دي خلک هسې بانه کوي لکه یو سړي ښځې له طلاق ورکوي مونږ ته ټېلیفونو کې یو سړی دی که داسې طلاق یې ورکوي هغه سړی راوله یا وایي ما پرس که ما پرس که خو ووایه د باګلو بېغیرته چې ما طلاق ورکړی دی نو ته اوس پکې بل یاد دی بل پرس کوې شیطانه وتېرې پستا چولې دی بل یاد دی دوه کسان او استنجا ته ناست وو چاردان ته نو هغه یو کس پکې باد لاړه اواز والا باد نو هغه ډېر هوښیار و نو بل ته وایي ورورې وایي چې اودس کوې نو جامې غونډوه غونډ مونډ کښېنه هغه خدای دې بېخوبه ته ټیټ دی مو واچوه اوس یې په ما راغلی او وایي دا ټیټ خو ما چولی دی هغه ما چولی زه خو شرم نه کوم بس انسان دی اوځي باده واسې تا ته ویم چې غونډ مونډ کښېنه او جامې را غونډوه لکه شی په هغه ورتین د مارونو بنیاد خبرې ته غوږ کښېږدي ما وایي ښه درې جوابه در کوم یو خو دې دغه شو چې دا مې درته ووایي په قرآن او سنت وخت لږ دی هغه دا تاسو ته معلوم دی علما الحمدلله او مې دویم دا دی چې د یو سړي څلور ښځې وي او بچی د څلورو ښځو نه پیدا شي پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی او نسب یې معلوم شو چې دغه پلار دی د هغه نه نسب او میراث هم معلوم شو دغه مور او دغه پلار دی او که سړی یو ښځه یوه یو خاوندان یې څلوري نو د پلار څوک شو نسب یې چا نه ثابت شو میراث به د چا نه وړي مې دا دې واورېدل مې درېیم هم واورېدل مې درېیم دا فطري تقاضا ده چې سړی به یو ښځې به ډېرې مې چرګانو ته وکړه چرګې وي چرګې ډېرې که نه خبره لوړې ده په کور کې وګورئ تاسو هلکه تاسو خو پوهېږئ که نه کور کې چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې چرګان ډېرې چرګې وي او چرګې او چې دویم چرګ دې راوسته د دې مخکني چرګ دې قلقتو ته ګوره هغه د ضربه یا ضربه او د قال یقولو ګردان یې شروع کړي قال یقولو ګردان چې د حد نه وته چې دا خو زما قوم دې ته پکې د کبې راغلی پوه شئ په خبره نه پرېږدي یو سړی وي او مې په ګډانو کې وګوره نر به یوي او ښځې به ډېرې وي او په اوښانو کې وګوره فحل یو نر به یوي او نورې به ډېرې دا قانون فطري دی او مې درېیم اور وي بس یې که مې و درېیم خطرناک ته وي نه بس پېښ ومه بس څه خبرې یو سړي له څلور ښځې نه یو ښځې له هم څلور مړونه دیخ دیو دا خدای خو به دونه ډېرېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت ته مخکې د یو سړي په سر به 50 ښځې د 50 طلبه 100 مړونه ستا پلار را پیدا کړي یو له څلور دلته نور را پیدا کړي مې را جسم اور مېري مړ دی اسلام کې زما حق نشته دا هغه انسان دی چې د انور ته وایي چې انور نشته اسلام چې کوم حق ښځو له ورکړه خو دا څه شی دی د هماغه زهر په دې ملک کې خورول دي کوم زهر چې انګریز خواره کړل نو په بر صغیر یې حمله وکړه او بیا فورا قبضه کړه او کوم زهر چې روس په دغه ملکونو کې چې دا کوم آزاد ریاستونه یې خواره کړل او د هغې نه پسې پکې قبضه وکړه هغه زهر دلته کې خورول غواړي پرده ختم پردې ته پکې څه ضرورت دی ما وی کېله چې په پوستکي کې بند دی دا کېله ده او چې پوستکي ورته لر کړه نو بیا مچانو ته او ماشو ته ګوره په 2 منټه کې بس ښایي کم جوس چې دا ګني په نل کې دننه دي نو محفوظ دي کورې کېده ډېران د پاسه یې کېده دا د الله په ګیلاس کې بند دي دا به خاکېږي نه او چې دغه جوس دی د ګني د بند نه وویستل ته یې مخامخ کېده هسې په کوټه کې نو مازدیګر به یې زګوله کړې اوس خاص شوی به ښځه خو هغه ده چې په پرده کې بند دي ما خو نه دي ویلې الله فرمایي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن او ته پردې ته ظلم وې ته نکاح ته ظلم وې دا ځان بدل نه کول غواړي زمونږ زنانه او زمونږ دا بیبیانې دا بربنډول غواړي دا زه تللی مې یو ځل سوات ته نو هلته کې یو مولانا صاحب تقریر کول هغه وی دا سوات د حالات چې کله ټیک شو د انجیوز یو جنۍ دا راله وغې یو کور ته دننه شو خو بربنډې وي دا کټ استین لستونې کټ کړي وي او
هغه بربنډې ګرځي د دې ګوره طریقې واردات جدای څوک په قول سره لګیا دي دا شیخ وایي دا بد تهذیبي د اسلام خلاف څوک په خپل عمل سره چې دا بربنډې ښه جینکۍ زیاتې شي د دې به خپل یو اثر پیدا شي نو چې دننه شوه کور ته نه یو بوډۍ لګیا وه سبزي پرې کوله دا د انجیو دا بربنډه جینۍ چې ده نو هغه بوډۍ ته وایي دا څه کوې او داسې کور کې په موږي غوا تللې وه وایي دا څه کوې وایي دا سبزي پرې کوم که نه وی دا سله پرې کوي سله پرې کوم خدا به خورو کنه چا راوړې د خاوند مې دا به پخه کم زه به هم خورم ما خاوند به هم خوري هغه د انجیوز هغه جینۍ ورته وایي غوا ته یې ګوته ونیوله ویې ته او د غوا کې څه فرق دی تا لم خاوند خوراک راوړي او ته یې وله پخې خدمت دنالي او د غوا لرې م خاوند ګیا راوړي او پیتې اخلي نه د غوا بار دنیا ولید او نه تا بار دنیا ولید د غوا مارکیټ او بازار ونه لید ابشار یې ونه لید کور کې به زړه شي مړه به شي او تا مارکیټ او ابشار ودلید کور کې به زړه شي مړه شي نو تا د غوا کې څه فرق دی دې خبرې کوي چې دې وخت کې د کور والا خره را دننه شو چې خره را دننه شه بوډۍ غنجیوز والا ته وایي تا د خره کې څه فرق دا خرم بار دنیا ولید او تم بار دنیا یې د دې غاړه کې پوړې نشته او ستا غاړه کې چې په کومه دې شپه وکړو خره هم کوم ډېران چې شپه وکړو تا هم چې کوم دی شپه وکړه د مانونو دا زهر خوری ګورې طریقې واردات دا دی په عقیده باندې حمله کوي خپل خلک به راوباسي خپل دیني خلک به راوباسي قسم دې دا راته حقیقت وایم ګورې